السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. ملګرو نن د وینډوز کوو او هم 8.1 یعنی 8.1. کله چې مونږ سی ډي رام ور واچو او کمپیوټر مو آن که نو په ډیل کې زیات کمپیوټر ټولو کې یعنې ډیلو کې چې F12 به ووایي، دلته دا یو هغه علامه راځي F12. دا ګوره دا څیرلی F12 به ووایي، دا به چې سي مونږ به چې ډي وي ډي به مونږ سره چې سي آن سي. F12 موډ کې F12 ته نو مونږ به سره چې سي دا ډي وي ډي به روانه سي. دلته ګوره که چېرته مونږ ایس بي کې مونږ سره هغه وي وینډوز نو ایس بي هغه خپله راځي. دلته اوس ما سره د ډي وي ډي کې ده نو اوس به څه کوي ډي وي ډي ته به راسم په دغه کیو باندې به چې پورته او کته پورته ځي. صحیح ده. نو زه به چې وکړم دا به انټر کړم. کله مو چې انټر کړه دلته دغه که چېرته یو سپیس غوندې ورکوي هغه ده که نه. صحیح ده. دغه چې ده دوه ځلې تک یو ځل تیز اوړي بل ځل بیا شی لږ کمزوری اوړي. ویډیو نو دغه دی هغه شکل ده وینډوز 8. دلته ګوره ژبه هغه ورکوي چې تاسو کومه ژبه ټاکئ هغه به ورکوي او په دغه هغه به ټاکي او خپله ژبې نورې ته راسي. بیا به چې وکړي نیکسټ به یې کوي. دا دلته انسټال ناو دا به ووایي. اوس دلته موږ ته چې دوه اپشن راکړي چې 40 بایټ ورته ورکوي او که 32. دغه 40 بایټ او 32 که چېرته مونږ ریم له 1 جی بي څخه کم وي مونږ بیا چې کولی شو 32 بایټ ورته کولی شو او 10 جی بي څخه هارډ ډیسک کم وي او یا 10 جی بي او 40 هغه وخت کولی شو 1 جی بي څخه ریم زیات وي باید او 10 جی بي څخه هارډ ډیسک زیات وي نو بیا مونږ چې کولی شو دغه 40 بایټ. اوس زما هغه 320 جی بي هارډ ډیسک ده او 4 جی بي ریم ده ځکه د 40 ورته ټاکمه چې تیز ده. نو بیا به چې وکړئ تاسو نیکسټ به ووایي. دلته ګوره دغه چک چېرته نه وي دا ګوره مونږ سره کار نه کوي. ګوره سپین ساده کوي خو دا چک به ان کوي مونږ سره بیا چې کوي دا به صحیح کار به وکړي. دلته دا دوه اپشنې دي. دغه دوه کې به د فاس خو تیار ټاکلی دغه نه ټاکو دی لاندې ته به راسي دا به چک کوي. اوس دلته که یو نفر وایي چې ما نه والا د هارډ ډیسک کوم کې چې هغه کړی ده وینډوز هغه را نه هیر ده. نو دلته که چېرته مونږ یو سړي نه هیر وي که نه چې دا ما کوم هغه کې کړې ده دا شی وینډوز نو ډایرکټ کله چې دې ته راشي دغه شنه پټه په همغه باندې راځي ډرایو باندې چې دغه کې وینډوز شوې ده. دا به چې که مونږ به فارمیټ کړو د نورو که مونږ چېرته یو بل نوی هغه ډرایو جوړو هغې ته راځو او پارټیشن او د نیو هغه ټاکو او بل ډرایو جوړېږي دغه نه ډرایو ډیلیټ کېږي. نو زه دا چې کوم اول به تاسو دا وینډوز فارمیټ کوئ ځکه زړه وینډوز به چې کوي فارمیټ به کوي. یو منټ دا فارمیټ کوي اوکې به یې کوي. ګوره کله چې صفا سو دلته که دا ډرایوونه چې کوي ریفریش کوي هم تاسو ریفریش کولی شئ. نو خپل هماغه د سی ډرایو ورته وټاکئ. دا ډرایوونه چې کوي دا ټول ریفریش کوي. دلته ګوره دا مونږ سره نیو راغی. اوس که چېرته مونږ یو بل هغه جوړو بیا کار کوي. نو اوس به څه وکړو دا به نیکسټ کو بس. ګوره دلته یو څو اپشن دغه برخې ورکړي دا چې کېږي دا رسیږي دغه لږ وخت غواړي دا یو دانه
نو زه ویډیو دروم سو دا ورسیږي دغه ټول به ورسیږي انشاءالله بس بیا به ویډیو شروع دلته ګوره دغه د 10 سکنډه ورکوي دا به چې تاسو به انټر ووایئ او چې به کوئ سټار ته به یې نه پرېږدئ سهار څو بجې په ټیلیفون دا لږ وختي دی منه څرنګه دلته به تا دلته دغه لږ څه ټیم اخلي او انشاءالله کار شروع کېږي ها نو دلته اوس دغه فیسي نیم دی او رنګ یې ورته ورکول دي دلته ما نوم ورکړه خو سپیس مې ورکړه فاس راته ولیکه چې بغیر له نومه نور دغه لاندې کوم هغسې دي دا تاسو نسئ ورکولی دلته نو چې به وکړئ دلته به رنګ انتخاب کړئ سیاه رنګ ورته انتخابوي بیا چې کوئ نیکسټ به کوئ دلته ګوره دا کسټمایز ده په خپله که کوم شی جوړوي پکې او دا چې ده یوز اکسپریس سټرینګ ده دا به چې کې زه دا انتخابوم دلته یو لیست راکړه یوزر نیم پاسورډ نو زه چې کوم دا یو نوم ورکوم ما ګوره نوم ورکړه پاسورډ مې ورکړه 2 ځلې هماغه یو پاسورډ دلته پاسورډ هینټ دغه شفر په جای به موږ چې ورکړو هماغه ستاسو هر شی شفر ورکوئ د هغه په باره کې نو به چې وکړي خپله ورکوی شئ ګوره کلثوم 5 نه تر 1 پورې دغسې شفر چې کلثوم زما وړوکی بچی ده او دا به چې څه کوي نیکسټ به کوي فینیش سو مونږ سره وینډوز وسوله دا به تاسو ډایرکټ یا به نه ته سی ډي کوئ او نه به یې بندوئ ځکه دا خپله بیا ریسټارټ کېږي یو څه اندازه وروسته د کمپیوټر اپشن هم تر اوسه نه دی راغلی لینک دلته به تاسو چې وکئ زه خو ورته دغه انسټال انتخابوم دوی په ورکړه ډونټ انسټال I will like to install this device software